نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو دا په څه ګناه اسیر دی ستا تصویر ډېر ښکلی زبردست نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو دا په څه ګناه اسیر دی ستا تصویر آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه هغه زوړ بر صغیر دی ستا تصویر ډېر ښکلی زبردست دا هم را سره بیا شریک آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه هغه زوړ بر صغیر دی ستا تصویر غمخور هسې لیونی دی ځان ته زړه خوري غمخور هسې لیونی دی ځان ته زړه خوري د هندوانو د کشمیر دی ستا تصویر محمود غزنوي نه د هندوانو تپوس وکړئ مغولو په شکست د ستر خوشحال خبرې کیږي نه دا سړی ښه نه دی دا مو جنګ طرف ته بیایي د ده سړي د خولې نه د قتال خبرې کیږي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو نن راغلي یو د پښتو ادب یو تکړه شاعر یو تکړه لیکوال را سره ناستې کوي عبدالصمد غمخور صاحب نو ډېر وخته مو نه اخلم راځئ د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته په شریکه هرکلی وایو عبدالصمد غمخور صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم ډېره زیاته مننه محترم انضمام صاحب مننه چې ستاسو خپلو مینوالو ته ادبي ګلونو ته په سکرین باندې مخامخ کړمه خوښ یم ډېره مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو راله وخت راوویسته نو ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوم ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو ټول نه لومبی زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق خپل یو غزل مو راسره شریک کړو نو ډېر زیات به خوشحال شو فلسفه ده غټ تفسیر دی ستا تصویر فلسفه ده غټ تفسیر دی ستا تصویر په رګ رګ کې مې تحریر دی ستا تصویر واه زبردست فلسفه د غټ تفسیر دی ستا تصویر په رګ رګ کې مې تحریر دی ستا تصویر زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر زه مرید یم زما پیر دی ستا تصویر واه زبردست زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر زه مرید یم زما پیر دی ستا تصویر چې دا څه بلا تصویر دی ستا تصویر ډېر ښکلی چې دا څه بلا تصویر دی ستا تصویر سم د غاړې مې زنځیر دی ستا تصویر زه به خاورې بل خوا واړوم سترګې زه به خاورې بل خوا واړوم سترګې خوري مې داسې راته زیر دی ستا تصویر ډېر ښکلی نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو دا په څه ګناه اسیر دی ستا تصویر ډېر ښکلی زبردست نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو دا په څه ګناه اسیر دی ستا تصویر آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه هغه زوړ بر صغیر دی ستا تصویر ډېر ښکلی زبردست دا هم را سره بیا شریک آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه هغه زوړ بر صغیر دی ستا تصویر غمخور هسې لیونی دی ځان ته زړه خوري غمخور هسې لیونی دی ځان ته زړه خوري د هندوانو د کشمیر دی ستا تصویر ډېر ښکلی زبردست ډېر اعلی یقینا خوندور شعرونه غمخور صاحب زموږ د پیج د چینل دغه کتونکو سره مو خپله لنډه غونډه پیژنګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښایي مننه انضمام صاحب زه په اسلام آباد کې اوسېږم صحیح د کوهاټ یم تحصیل مې لاچۍ دی لاچۍ نه مخکې فطرتي ښکلاګانې د غرونو په منظر کشۍ کې د غورځندي په نوم زما کلی آباد دی دغه ځای یم ټیک ته جي د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی په دغې را سره هم لږ رڼا واچو د شاعرۍ آغاز خو به کېږي 9-10 سال به کېږي ټیک ته جي کوم صنف مو ډېر زیات لیکلی دی نو په دغه زما د خوښې صنف هم غزل دی او په غزل مې کار هم زیات کړی دی نظم مې لیکلی دی ډېر ټیک ته جي کومو ټولنو سره متعلق دی کومو ټولنو کې ناستې پاستې کېږي دغه راته هم لږ ټولنې خو زموږ د کوهاټ ادبي چې کومه لښکر ادبي ټولنه د هغې سره هم زموږ تګ راتګ شته دلته اسلام آباد کې ادبي اکیډمي ادبیات چې دی هغه میاشتې په میاشتې مشاعره کې هغې سره هم ځو راځو هلته زموږ خپله د ترنول ادبي ټولنه ده هغې سره هم خپل چې کوم دی جوړښت ساتو ټیک ته جي کتاب اړخته مو سوچ ته کتاب چاپولو ته مو اراده شته کتاب خو لازمي خبره ده خو چې د کتاب جوګه شو زمونږ شعرونه د دې جوګه شي نو کتاب خو بیا موږ د چا وړی نه ده خو کوشش کوم چې ښه شعر مخې ته راوړو یقینا ښه شعر لیکئ مینوال هم خوښئ غزل اړخ ته راځو غزل را سره شریک کړئ نو بیا به درنه بله پوښتنه کوو نو بالکل خپل یو غزل را سره بل هم شریک کړئ پروګرام کې غزل درته وایم چې څه وړانې ډېرې ښې در باندې اوړي څه وړانې ډېرې ښې در باندې اوړي د راتلونکي کال روجې در باندې اوړي
بختورې د کاکا زوی ته کویدن شوې بختورې صداقې در باندې اوړي ډېر ښکلی زبردست بختورې د کاکا زوی ته کویدن شوې بختورې صداقې در باندې اوړي شیخان هسې تعویضونه چاته نه کړي د شیخ ډبلې شکرانې در باندې اوړي زبردست او د ترخم دوره زنځیره خدای دې مات کا چې ماجرې پښتانې در باندې اوړي زبردست ډېر ښکلی د ترخم دوره زنځیره خدای دې مات کا چې ماجرې پښتانې در باندې اوړي بیا خو دې مسافرۍ نه کلی ښه دی بیا خو دې مسافرۍ نه کلی ښه دی کار دې نشته او قرضې در باندې اوړي ډېر ښکلی زبردست بیا خو دې مسافرۍ نه کلی ښه دی کار دې نشته او قرضې در باندې اوړي نه ګلابه چې زمانه بغیر څنګه نه ګلابه چې زمانه بغیر څنګه چې دا څنګه ورځې شپې در باندې اوړي ډېر ښکلی زبردست نه ګلابه چې زمانه بغیر څنګه چې دا څنګه ورځې شپې در باندې اوړي څه اوږده مسافري کوي غمخوره څه اوږده مسافري کوي غمخوره ډېر کلونه چې راځي در باندې اوړي زبردست ډېر اعلی غمخور صاحب بل غزل د نه هم ورو بس ورپسې را سره بل غزل هم شریک خوب وینم کو صنم راغاړې وته چې خوب وینم کو صنم راغاړې وته دا مې یار که د یار غم راغاړې وته زبردست چې خوب وینم که صنم راغاړې وته دا مې یار که د یار غم راغاړې وته او منمه زه چې تلم راغاړې وته او منمه زه چې تلم راغاړې وته مرور و خو بیا هم راغاړې وته ډېر ښکلی زبردست او منمه زه چې تلم راغاړې وته مرور و خو بیا هم راغاړې وته راختلی په سینې راته ګرځېږي راختلی په سینې راته ګرځېږي د اشنا د یاد لړم راغاړې وته ډېر ښکلی راختلی په سینې راته ګرځېږي د اشنا د یاد لړم راغاړې وته هر ارمان یې زما قتل کړو صاحبه څوک خودکش سره د بم راغاړې وته زبردست ډېر اعلی زما هر ارمان یې قتل کړو صاحبه څوک خودکش سره د بم راغاړې وته نن مې ځکه خپې په مځکه نه لګېږي نن یو ښکلی محترم راغاړې وته ډېر ښکلی شعر نن مې ځکه خپې په مځکه نه لګېږي نن یو ښکلی محترم راغاړې وته نن یې ټول رقیبان خپلو کې په جنګ کو نن یې ټول رقیبان خپلو کې په جنګ کو نن یې حد کړی خصم راغاړې وته ډېر ښکلی او ما غمخور ژوند د اغزو غېږه کې کړی ما غمخور ژوند د اغزو غېږه کې کړی ګل یم ځکه خو شبنم راغاړې وته زبردست ډېر اعلی یقینا خوندور شیرینو ملګرو ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په طول پوره وي او معیاري وي خپرونه د ادبي ګلونو غمخور صاحب د کوم شخصیت شعر خوښوئ او اورئ نو دغه راسره هم شریک څوک هم چې معیاري شعر لیکي ښه شعر لیکي که هغه مخکې نه دي که هغه اوس دي ډېر مې زیات خوښ دي د ټولو